نو زموږ تاسو نیو شیټ وایو. نیو شیټ لپاره مثلا که زه وغواړم چې یو مختلف کمپنۍ لپاره کار کوم او هغې لپاره زه یو شیټ جوړوم. شیټ مطلب دا چې یو پاڼه ورته جوړوم، صحیح. واحد ورشه د هغې یي او فقط صرف د همغه مشخصات، د همغه کمپنۍ مشخصات یې پکې. نو څه شی کوم، راځم فایل ته، په فایل کې ورته انتخابوم چې نیو شیټ. کوم چې نیو شیټ انتخاب کړم دلته چې دا ته وایي چې create a sheet set using وایي کوم رقم شیټ نه ته استفاده کوي، مطلب کوم رقم شیټ غواړي. لیکلي دي چې an example sheet set یو مثال شیټ سیټ وي او کنه existing drawings دا چې کوم ډرایوینګ تیار ثبت دي، معنی چې مثلا ما کار کړی دی په بل شیټ کې او تیار مې ډرایوینګ ثبت کړی دی، دا کې استفاده چې موږ اوس نه ثبت کړی ځان ته نوی شیټ جوړ دی خاطر نو ورته وایو چې نه an example sheet set. صحیح شو. ورته وایو next. چې کله ورته next وایو دلته ماته وایي چې select a sheet set to use as an example وایي کوم رقم شیټ نه استفاده کوي. صحیح ده. لیکلي architectural imperial sheet set وایي د مهندسي لپاره یو شیټ چې imperial مطلب چې انچ یا فوټ پکې واحد دي. صحیح شو. انچ یا فوټ پکې واحد دي او آباد سویش په سلیج په شپږ دی A3 صفر ازمینه A3. صحیح شو. یا دا چې architecture metric sheet set عین شیټ دی د مهندسي لپاره خو دا متریک یي همغه آباد دي خو A3 صفر مې خو واحد دی ملي متریک. صحیح شو. دا چې موږ چې architecture انتخاب کړو دغه ډیزاین کوم دغه څه مسله نشته، کولای شم ډیزاین پکې وکړم، کولای شم بل کار وکړم. صرف د دې لپاره د مطلب وایي چې دا تحلیلي پروګرام نه دی، د دې لپاره دی چې هغه دقت زمونږ په ځای مطلب کمپنۍ لپاره کار کوم د مهندسي کار لري نو ته دا په ارکیټیکچر شیټ کې وکړم. نو دې خاطر چې ارکیټیکچر شیټ کې وکړم دا په دې معنی چې زما دقت زیات مطلب دې ته توجه زیاته و نو جزئی چې زما په مشهور د په دې معنی چې هټ وایي. صحیح شو. لیکلي سیول امپیریل شیټ سیټ آی سیول انجینیر مطلب چې عام انجینیر او ابرسنی او با تعمیر اډی دا ټول مکمل سیول انجینیری کوي. and داسې شیټ دی خو هغه امپیریل هغه هم په انچ باندې واحد دی A3 صفحه او میټریک شیټ سیټ اما سیول لپاره میټریک په ملي متر باندې واحد دی او A3 صفحه. صحیح شو. د لیکلي مانیفیکچرر امپیریل شیټ سیټ او مانیفیکچرر میټریک شیټ سیټ ته خبر دی. ګورم تاسو چې په بازار کې وینډوز اخلو یا افیس اخلو یا بل پروګرام اخلو هر شی په لیکلي کوي ګولډ ورژن کوم سلور ورژن کوم دی چې رایل لیکلي مختلف نومونه لیکلي. دا څه شي تاسو نه چې هغه مایکروسافټ کمپنی چې دا پرې نوم را لیکي، نه مثلا زما یو کمپنی ته زه غواړم چې په دغه نوم باندې یو سی ډي بازار ته ارسم. مینوفیکچر امپیریل شیټ کې مو خبره کوله. مینوفیکچر امپیریل شیټ او مینوفیکچر میټریک شیټ دا چې د پاره ما تاسو ویل چې په بازار کې د یو امه پروګرام د مختلف نومونه لري. دا چې زه کمپنی لرم زه غواړم مثلا اټوکیټ چې بازار ته ارسم خو په خپل نوم باندې هغه څه شي د څه نشم کولای چې باغې بنیادي شیان کې نه زه باغې ټیکس ورکوم یا د میاشتې یا د کال او هغې به ته وایي چې ته دا واخله اټوکیټ په خپل نوم سره څنګه خپل نوم سره زه کولی شم په سیټ اپ کې چې دا خپل ډاټا مطلب هغه چې کله سیټ اپ راولي نو زما بینر پکې دي زما ډاټا پکې دي. صحیح شو. او بل دا چې پکې یو څه مواد اضافه کوم او یا پکې کم کوم صرف محدودیتونه دي مطلب یو څه موږ ته محدود راکوي چې دا کې چې باغې محدودیتونه کې او دغه هم دی. کوم کولای شي د مینوفیکچر امپیریل شیټ او مینوفیکچر میټریک شیټ دا هم موږ خپل انتخاب وړی شي. اوه دا ګوره دا چې د وایي چې امپیریل د انچ فوټ دی او میټریک د ملي متر دی میټریک سیستم چې کوم دی. صحیح او د دې ساس چې دی ګوره دوه ونوي په څلور سل کې مطلب A4 صفحه ده پوه کنه A4 کولای شي تاسو خپل انتخاب کوئ چې نه A4 نه A0 صفحه. صحیح دی چې صفحه یې چې د A5 صفحه انتخابول شي پوه شئ په دې باندې. او دا لیکلي چې نیو شیټ سیټ و یو نوی شیټ انتخاب کړئ. نوی شیټ څنګه مطلب چې نه آباد معلومي نه واحد معلومي نو دې خاطر موږ نیو شیټ انتخابو دا نه انتخابو دا یو دې ټول آباد معلوم دي او واحد هم معلوم. زه نه نیو شیټ ځخلم چې هیڅ آباد نه معلوم او زه خپل د ټول ټایپ کوم یونټ واسه د لیکلي براوز ټو انذر شیټ سیټ ټو یوز ان ایگزامپل که چېرې تاسو مخکې شیټونه جوړ کړي ته غواړئ چې د هغې شیټ په رنګ بل شیټ جوړ کړئ کولی شئ ورته چې براوز د انتخاب کوي هغه شیټ ته اوپن کړئ. صحیح شو. د هغې نه استفاده وکړئ او چېرې سلیکټ کړئ ورته نیو شیټ ورته وایي سر نیکسټ. کله چې ورته نیکسټ لیکم مطلب چې دې نوم ووایه د شیټ نوم چې شي. صحیح ورته نوم لیکئ چې دا فلاني کمپنۍ لپاره دی یا چې هغه کوم بخش کې تاسو کار کوئ مطلب کوم بخش مهندسي کار کوي سټرکچر کار کوي د سټرکچر کې څه دي د پل دی د تعمیر دی د دیوار څه شي. صحیح شو. تاسو نوم لیکئ چې بس منظور لیکم چې د نوم دی KCC. صحیح شو. او لیکلي چې ډسکرپشن اپشن و ډسکرپشن باندې تاسو شاید لیکئ چې KCC یا سمونه او KCC کوم کار نه کړی بیک گراوند کې شي ډسکرپشن تشریح دي تاسو تشریح ته چاز دي د کوم کمپنۍ اکاونټ ولې. صحیح شو. لیکلي چې سٹور شي سه ډاټا فایل ودا دا شیټ چې سیف کړه چرته په دې کولای شي تاسو انتخاب په هر ځای تاسو انتخاب په دې سیف کړئ. صحیح شو. نو زه هم بداسې یوزر ته کله سټاپ باندې او لیکلي شي سیټ پراپرټیز او هم پراپرټیز سره قواعد انتخابوم لیکلي چې نیم کال شي د نوم بیا ته بدل کوم
دې نه دا ځای نشم بدلول خو دې نه بدلول شم مطلب چې موږ سیف شوی دی صحیح شو الله سره ممکن نوم لیکل محمد دا چاته چې کیږي او سره کوم ایکستنشن دی دې کې د سیټ سیستم کې هم تغیرات راوستل چې موډل ویو یعنی موډل دا سفر شي چې لپاره ده تاسو ملک نه چې د مهندسي لپاره ده د ډیزاین لپاره ده د مهندسي کې ټیک مهندسي کې پلان نه دي قطعي دي کنه ده ډیټیل نه دي چې صحیح شو او که ډیزاین یې هم د استیغ باندې ده د کوم څه باندې ده صحیح شو تاسو دې کې ولي کوي تشریحات او دا صفه کې تاسو کوم کار نه کوئ نه کوئ موډل ته دا موډل ترهي تاسو کوم کار نه کوئ ترهي دلته کې دې چې لیبل بلاک پر او کلر بلاک پر دوه خبرې چې کمپنی لپاره کار کوي نو تاسو مثلا یو ارتفیشل پروپوزل درته راغلی دی ډیزاین ته تاسو ډیزاین ته کومه راولې ده په اورګان سرکار کې بل اورګان لاس باندې بیاتمن ټول ختم دي صحیح ده نو کله چې موږ اورګان ته لپاره کار وکړو نو موږ پروجیکټ ته سبمیټ کوو وایي ته لیکو اوس کو ایمیل راوځي ایمیل لاره نه څه راځي صحیح ده که بعض خلک د هارد کاپي غواړي هارد کاپي مطلب پاکټ بدلوي لیکي وایي چې نو تاسو کولای شئ په دې کالو پلاک کې چې ولیکي هغه پاکټ په شا باندې ولیکي چې مثلا وزارت زراعت ته یک نه وزارت زراعت ته خبر شي پاکټ شا باندې هم لیکي وزارت زراعت ډالر وزارت زراعت ته کله چې ریسپشنست یا سوچته اداري دی هغه وخت له تاسو له ګوري چې اخلاص وي اخلاص کې به لیکل شي انجینری ډپارټمنټ ته لږ صحیح شو نو دا غوډه په پاکټ باندې چې لیکل کېږي دا په کالو پلاک کې یو ځلیبل بلاک کې چې دا غتنه نه شي مطلب په پروژه کې لیکل شي دي چې چاته کوم ډپارټمنټ پر مربوط دا کار تاسو لیکي صحیح دی ګوردا چې تاسو کله پرینټ ورته ویل پاکټ راوځي هغه من شوندل لیکل شي په پروژه راوځي په سر باندې ډالي تاسو یاداشت دا چې تاسو مصروف یې نو تاسو کې ټول خلک نمونه او پروژه او اورګان په یاد وي نه په پروژه راغله مثلا سکوپ اف ورک ګور دا کې مخې دی ولیکل چې دا د کوم اورګان ده نو په سرفیس جوړول کې دا ولیکل دی صحیح شو چې کله کتر نیم ډبل کس دا سبمیټ کوي نو کولای شي دې ډیسکرپشن وګوري ډیټیل وګوري چې دا چا لپاره ده بس هغه نوم کولی چې سبمیټ پوه شئ باندې پوه شئ د کلیپ پیج سیټ اپ ورایټ تاسو ته پیج سیټ کړئ چې مطلب یو سټایل تاسو جوړ کړئ پیج سیټ په طریقې دی به کومل وایي مطلب پیج هم جوړ کړئ چې A4 صفحې چاپ شي او دا یو جدول مستر جوړ کړی او د کې راځي صحیح شو نو ورک څه کار کوي ورک چې صرف د اساسي سیټ اپ چې کوم دی سټایل چې کوم دی یو شاخه ده صحیح شاخه مثلا یو شاخه جوړ کړی چې ورته هغه کې صرف د صفحه تغییر کړی د بل صفحه نو ټول شنه د اصلي استفاده کوي او صرف یو بخش ته تغییر کړي ته ورایټ وایي صحیح ځکه په سیټ په لور کار ورایټ باندې هم جوړ کړي وایي په د دې کلی چې په نو شي په لګي د ورایټ باندې مثلا اساسا سیټاپ دی ګورئ مثلا موږ یو پیج سیټ اپ کوو یو سټانډرډ نوم یو سټایل موږ لرو په سټانډرډ سره مثلا چې صفحه 4 ده صحیح شو پرنټر مثلا موږ 15 شپږ پرنټر لرو مختلف دي خو ځکه نه پلاټر دی معرفي شي صحیح شو پلاټر مطلب پرنټر دی چې صفر صفر بس او زه ورته وایم چې میټیریال ان ټیکسچر ټیک مارک کړی وي میټیریال ان ټیکسچر سمونه مطلب دا چې د لپاره کوم میټیریال مواد او ټیکسچر نه استفاده کړي په پرنټ کې راشي ورته ویل چې کلر پرنٹ دی وشي صحیح شو ورته ویل چې بیسټ پرنٹ دی هم شي بیسټ کوالټي صحیح شو مختلف دي چې تاسو کولای شئ تاسو په سیټ اپ دی کړئ زه جوړوم مارجنز به ورته انتخاب کړی دي مارجن چې څه سنجاق ده ته چې یو انچ د سنجاق لپاره پاتې شي چې یو 15 ملي صحیح شو ورته ویل چې دا پیج چې سیټ شوی دی دا څنګه د سنټر کې دا ډرایو چې دیکھے پرنٹ کیږي باندې مختلف نو ورایټ چې دا ګور دا سټانډرډ طریقه شو مثلا د یو بل سټایل هم ده د ای ټي وی په یو بل سټایل ده مثلا چې جوړ کړی دی صحیح سټانډرډ کاپی په صحیح دی مطلب موږ دا نه سټانډرډ ته انکریمنٹ شوی دی نو زه ورته چې د سټانډرډ نه یو ورایټ جوړوم صحیح دی ما د څه شاخه جوړه کیږي ته ورایټ راځي موږ چې چرنه سټایل واخلو نو استر کې د ټول شي نه معرفي کنه دا څنګه سر نه معرفي کو ټول خپل وسه انتخابو خو چې کله ورایټ واخلو په ورایټ کې د په دې باندې چې دغه طریقه ټول چې موږ ورته کوم اول کې انتخاب کړی هغه شی نه موږ څه کوو مثلا زه ورته چې د کلر پرنټ ته پیری چې دلته د گرے سکیل شي صحیح ده د کلر او گرے سکیل دي شي ورته چې بیس پرنټ دی نه د ډرافټ پرنټ دی صحیح مختلف تغییرات راوړي
مطلب دا دغه سیټ اپ مو سره شته دی خو د دې سیټ اپ نه موږ یو ورډ بل شاخه واخیستله چې هغه شاخه کې دغه تغییرات دي چې کله زه غواړم د دې استفاده دې استفاده کله دې خو زه سټانډرډ نشم ډیلیټولای لیکن ورډ ختمولای شم دلته لیکلي چې پروجیکټ کنټرول او پروژه څنګه کنټرول مطلب پروجیکټ نمبر پروجیکټ سولیسټیشن نمبر سیریل نمبر ریفرنس نمبر ټول هر پروجیکټ خپل نمبر لري لیکلي دی $2 15 هر شی خپل نمبر مطلب هر پروژې چې کوم نمبر سیریل نمبر نو دغه پروجیکټ نمبر وي لکه مثلا W شپږ W AMP 15 یو کمپنی نوم د TSC/دومره/دا لیکلي چې سیریل نمبر باندې د پروجیکټ نیم پروژه نوم شي هر شي چې نوم تاسو چې ماته روډ هاسپټل هر شي چې روډ بلډینګ صحیح دی او د پروجیکټ فیز د پروجیکټ کوم موقعیت لري کابل د ننګرهار دی تخار د بلخان کوم دی او لیکلي چې پروجیکټ مایلستون د لپاره کولای مایلستون څنګه مثلا کابل کې بیکاپ ځای دی صحیح معلومه کنه کابل کې کوم ځای نه خو ته خو کال شي ولیکي صحیح شو او د لیکلي چې شیټ کریشن ورته چې شیټ کریټ کوم چې شیټ سټوریج د کوم ځای کې سیف کا او لیکلي چې شیټ کریشن ټمپلیټ ورته چې زه شیټ جوړوم ټمپلیټ کوم مطلب چې نمونه کوم چې همیشه ورته کی نو څه شو کا او د تم کریټ کا صحیح شو ته کریټ کی او د پروپر ټمپلیټ وکړه چې ټمپلیټ جوړوم شو کا مانه پوښتنه پرومپټ دې ته اجازه نه واخلم کله ته شیټ ټمپلیټ کې ماته وایي چې زه وکم کو نه کوم دا څه وکړ صحیح شو کله انتخابي پس خپل ټمپلیټ کې تاسو نه پوښتنه نه کوي مطلب خبرې کې نه ټمپلیټ شي دکتور ته ورسې کوم یس نو بل کړي ول شي ول ته هم کولای شي څه وایي صحیح دا استعمالي کار کوي استاد زما عملي کار وکم ته مثلا نه یو چې خانه خالي ډکې چې بس نوٹ کوم څنګه کوم ځای کې چې کار راځي کنه د پلیس نو دا خیر دا سان د نور ها مثلا څه شي او پروجیکټ نمبر مثلا تاسو لیکي کوم یو کار مطلب مثلا دا کنه دا خیر آسان دا لاندې نه استاد دا لاندې پورته دا دا اساسي شیټ کریشن ټمپلیټ مثلا اول منګه نه باندې کوم شو مثلا دا کوم دي ضرورت د پروجیکټ نیم کې پروجیکټ نیم کې نه پروجیکټ نیم صحیح دا بل پرسنل نیم کې شو دین کې کوم ورګان ته چې موږ کار کوي صحیح دی هغه نوم کې لیکو په ماډل ویو کې لیکو چې دغه کې موږ چې کار کوو د مهندسي کار پکې کوو که د ډیزاین کار پکې کوو که د ډیټیلز کار پکې کوو څه زما د فندر اساس باندې دا ولیکل چې دا ډکشن مونږ کله چې کور ډیزاین سره کار وکړم مونږ خدا چې خبرې کوم ته راهنما ساده ده چې دا دلته نیم راغلی دا دلته بیا موږ باندې ګډوډ کیږي کنه چې دا چی شي صحیح ده خبره مثلا موږ بیخي واقعا ضعیف شو بګیارې نه پوهیږو د مهندسي سره نه سره خبره ده چې تاسو مطلب مهندسي نه دا ویل کنه چې مهندسي نه ویل لکه د پروژې هغه سره مسله ده صحیح شو د چې ګور مثلا چې ماډل ویو دې کې څه شي لیکم صحیح ده نو څه په دې باندې چې مطلب د دې کې دا کې پلان جوړ کوم نو ما جوړ کوم که پکې قطع جوړ کوم که پکې سټرکچر ډیزاین کوم صحیح ده که پکې مقاطع مې رسم کړی څه شي رسم کړی صحیح ده د دې کو سره شو تاسو نه مسلې دي نو دې خاطر زه چې دا کچا موږ خالي پرې څه مشکل نه ده خو خبره سب چې تاسو کولای شئ چې کنه زیر ده استاد ورسته چې موږ پلان جوړو بیا به دا بیت سټپ کې عملي کار کوو دا نه کار اخیستای شي دا استاد الله ولې دا صرف موږ ټو ډي وایو تاسو دې چې دا ټول هر درس بل پوي مربوطي کنه اوس مثلا پیسې ټپ ده نو زه تاسو پیسې ټپ کله کار کوم هغه په دې باندې موږ 3D هم کار کړی چې کله موږ لیاوټ تر نو پیسې ټپ کار مطلب چې موږ پروژه مکمل پروګرام فائنل ک او دا غي نمام جوړ کړ ختم جوړ کړ لار هم جوړ کړی دا غي 3D هم کار وکړ صحیح شو ټول چې خلاص پاس دا غي موږ دا پرینټ ورکو کنه نو دا څه موږ مخکې راځو صحیح ده اجازه په پېښه کنه استاد دا مطلب څه دی یعنی ته نه بیا موږ عملی برخه کې کار اخلو کنه استاد دې ولې به ته نه اخلي خو پورته چې اوس د پروجیکټ نمبر لیکي دا په دې باندې چې کله پروژې سره مخامخ شې ته به لیکي چې د پروجیکټ نمبر څه شي دی کله معلومه چې سیریل نمبر ته پروجیکټ نمبر وایي اما پروژې مثلا لیکي چې W دا پروجیکټ نمبر دی کله لیکي چې ریفرنس نمبر دا پروجیکټ نمبر دی کله لیکي چې سولیسټیشن نمبر دا پروجیکټ نمبر دی دا مخفف د زر د پیدا کولو لپاره چې پروژې نه چې زر دا ټول د سي مثلا د ورته شروع تاسو پروژې لیکي ریفرنس نمبر یا سیریل نمبر یا پروجیکټ نمبر دې خاطر ورکي
چې هغه څه نشي کولای چې ولیکي چې مکتب دی مطلب سکول او سکول او چې موږ سکول په ډېر ځایونو کې جوړ کوم سکول دی د هغه هر دپاره هغوی ریفرنس نمبر لري مثلا یو ریفرنس نمبر دی د سکول دپاره چې لیکلي SCH سلش لیکلی چې 0 1 بیا سلش لیکلي مثلا دایکندي صحیح شو ته چې هر وخت دې مطلب دې باره کې څه مشکل که دې ډرایو غواړي که دې ډیزاین غواړي که دې باره کې مشوره کوي ته به ورته نه وایې چې هغه لصنفي مکتب چې په دایکندي کې دی نه ته به ورته وایې چې هغه SCH 0 1 چې په دایکندي کې دی صحیح شو دا صحیح شو زه وسره دا شو سره چې مې او خبره ده چې لږ هغه غواړي مطلب چې کار تاسو په وسه کې کړی کنه خبره ده مثلا تاسو صرف RFP پیخلی دل نه او کنه سره تاسو سره ډبلیو چې ویلې موږ حیران شو چې دا اوس پکې کم نو اوس چې دسی وایي دا د ګوستاره نه کوي نمبر چشته خاصه زه پس تاسو هغه شی چې تاسو په کې تاسو کوی تاسو کوی صحیح به کوم څه پوه نه شي هغه اوس ته خبر سم لیکته شي دلته لیکلي دا شیټ چې زه جوړوم شیټ کریشن انګلیسي دا غوړه ده وی شیټ سټوریج دا شیټ چرته سیو کوي شي اته موږ سیو یو په انتخاب کې پر سټاپ باندې دلته انتخاب کې ورته نه په سټاپ نه زه په پاس نه کوم ځای کې سیو کا البته تغیر کولای شو دلته مثلا نو بس دلته تغیر د پرې مچ اړ دي تغیر کله تغیر د پرې مچ دلته صحیح شو او دلته لیکلي چې شیټ کریشن دا شیټ چې زه کله کریټ کوم دا ټمپلیټ چې زه کله کریټ کوم سره رقم دی مطلب د سی شي د پاره دی نوم دی لیکي شي صحیح شو یو خدای کې سی دی شیټ نوم شو شیټ یو چې د شیټ ټمپلیټ ته جوړیږي ټمپلیټ نمونه ته وایي صحیح نمونه څنګه مثلا په اټوکیټ کې چې د فرشونه دي دا فرشونه ټمپلیټ دي چې تیار پرې کې شته د کول څنګه د عکس په شکل استفاده وکړو دا ټمپلیټ وایي صحیح شو مثلا د سی ډي نه موږ اخلو ته راو دا ټمپلیټ وایي ته هم کولای شې د ټمپلیټ جوړ کړې ټمپلیټ د خطر چې چېرې د اټوکیټ بل وخت بل څه پکې کار کوي دا شیټ نه استفاده وکړي مثلا په هغه لکه څنګه چې هغه لیست د شیټونو کنه مطلب سیول میټریک شیټ او سیول امپیریل شیټ دا یو لیست دی صحیح پوه شوې او د لیکلي پرومپټ فار ټمپلیټ وای کله چې زه ټمپلیټ جوړوم نو څه شو کوم معنی د نوم پوښتنه وکړه چې نوم ورکم کنه ورنه کوم دا ټمپلیټ کم کنه صحیح بیا ته موږ ته وایي چې دغه شیټ چې ټمپلیټ کیږي ستاسو خطا کنه دا بیا یې سمو اپشن دی که یې انتخاب شو کنه انتخاب صحیح شو سیف وخت استفاده چې اخر کې موږ چې خلاصي دا یې کسب پراپرټیز بیا ما غوښتل ده several connected properties was why edit custom properties سره زو کله چې edit custom properties سره ولنګول د جې سشن نه ورته وي چې a ورته مو 8 لیکي چې name او لیکي default value مثلا name ورته لیکم ستاسو چې عبد القدوس صحیح دی ورته عبد القدوس او ورته په دې value کې لیکم چې دا چې د project manager دی صحیح دی مثلا دا مو فکر وکړئ چې ولیکم چې عبد القدوس صحیح شو راځم په ویلیو کوډ لیکم دا پروجیکټ مینیجر دی صحیح دی کنه PM پروجیکټ مینیجر ته صحیح شو ورته وایم اوکې ولیکلی اونر شیټ سیټینګ د خپل شیټ ته مطلب دا چې دا چې تایید کړی دی د شیټ سیټینګ لپاره دی که شیټ لپاره دی شیټ سیټینګ جدا دی شیټ جدا دی کله چې موږ شیټ اوپن کوو هغه سیټینګ نه دی کنه او سیټینګ موږ جوړوو دې خاطر چې نه دا سیټینګ لپاره دا په دې معنی چې هر دغه شیټ نه څوک هر وخت استفاده کوي نو دغه په خصوص په کې PM پروجیکټ مینیجر صحیح شو صرف شیټ انتخاب کړی دا په دې معنی چې د سیټینګ لپاره د شیټ لپاره دی که چې څو دې پراپرټیز وګورو نه په استعمال کوي د ډیفالت ویلیو سره وظیفه ده او ډیفالت ویلیو چې دا په کوم حد کې صحیح دی سکارا ورته مو اوکې ګور ریټ بل ورته بیا ایټ کو ورته چې بل کس نو حارس وارث صحیح شو دا ورته کې چینجر سه وارث الته کلیکم چې دا صحیح دی ورته سایت انجینیر دی صحیح شو کنه پوه شو په دې باندې مطلب دا د پروژې د مینجمنت لپاره مو تاسو مختلف لرو پروجیکټ مینیجر لرو سایت انجینیر لرو سایت کوالټي کنټرول لرو سایت سیفټي مینیجر او انجینیر لرو سایت کې فورمن لرو سایت سپروایزر لرو به بیرته د خپل پوښتنې به سر نه تقسیمېږي به سایت انجینیر کې الکتریک انجینیری په سایت کې میکانیک انجینیری په سایت کې کنسټرکشن انجینیری په سایت کې صحیح شو صحیح ده کنه او نو ورته وایي چې اوکې دا هم ورته وایي اوکې دا که پسند موږ کړو پس وړه پروګرام نو کسان دې بس
او دې ته هم وایم اوکې چې کله ورته اوکې ویل دا جوړ شو صحیح شو نو ورته څه وایم دا اوکې چې اوکې به ورته وایم نیکسټ صحیح شو چې کله ورته نیکسټ ویل دا ماته وایي چې دا شیټ پریویو وای کنفرمیشن دی دا پیج ته دا چې کوم معلومات لیکلي هغه ټول دلته درته ښایي صحیح دی تا ته وایي چې دا نیو شیټ نوم چې شی دی شیټ چاته ثبت شوی دی کوم ځای کې سیف کېږي د شیټ نیم ډسکرپشن کې شی دی او سټوریج لوکیشن کوم ځای کې دی او شیټ ډیټا فایل شی دی ماډل انتخاب کړی کنه لیبل بلاک کال بلاک پیج سیټ اپ اور رائټ سبسیټس چې جوړ کړي کنه یا دې باندې کسټم پراپرټیز موږ ایډیټ کړل دا ټول مې ورته لیکلي دي نو دا چیز د پاره دي او څنګه دي کوم پکې غلطي ولیدله بیٹر پیک شی جوړې کړي که صحیح بس ورته صحیح شو چې کله ورته سي فینیش نو دا یو شیټ کریټ شو د AKCC که چېرته دا اټوکیټ صفحه بیخي کلوز کوم او ورته چې دا اټوکیټ نشم خلاص کولی شم چې تاسو د AKCC خلاص کوم ولته اټوکیټ خلاص شي صحیح شو مطلب ما پیج خلاص شي دا د کار سره دا د منځ کار سره سره او مطلب دا ما شیټ موږ جوړ کړو ته دا د اټوکیټ سره صحیح شو او چې تاسو چې دا اټوکیټ خلاص وغواړئ چې یو شیټ اوپن کړئ نو څه کوئ فایل ته ورځئ نو ورځئ اوپن شیټ سره یو شیټ ماته اوپن کړئ شیټ تاسو چېرته ثبت دي هغې ته به شیټ اوپن کړو ډیسکټاپ یو ټایم ډیسکټاپ ګورولې AKCC بیا زه شیټ نشم کولی چې د اوپن نه خلاص کړم د اوپن شیټ نه به خلاصوم صحیح شو مطلب دا چې اوپن ته کله ورته چې اوپن نو دې زه نشم کولی چې هغه خلاص کړم که ډیسکټاپ ته هم راشم ښایي نه کړم و د اوپن شیټ سیټینګ نه خلاصوم پوه شئ پرې بس دا دومره سوال پکې شته صحیح شو چیرته کوم دغه خطا